د طالبانو حکومت وایي له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخ ته ځو. له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستلو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر عاده درشه او راکړه ورکړې پورې محدودوي. مجاهد وایي اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه دا موضوعات له ځان سره لري چې د ډیپلوماټیک تماس لپاره لاره هواره شي او د افغانستان نظام په رسمیت ومنل شي او د نړۍ په موضوعاتو کې د یو مطرح او مسؤل جهت په توګه وپیژندل شي. دې ته هڅې روانې دي او په راتلونکي کې به دا موضوع حل کیږي. که څه هم ښاغلي مجاهد ډاډ ورکړی چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کاره انکار کړی.